نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. زما عزتمند مشرانو او ګرانو ورونو او دوستانو، عام مسلمانان او اکثر خلق په پریشانو کې ذهني اعصابي تناو ډیپریشن، څوک ځان وژني، څوک څوکي، څوک اخبارات چې سړی ګوري ډاکټر ځان قتل کړ، انجینیر ځان قتل کړ. ولې؟ نو د ذهني پریشانۍ اکثر یو دوه درې اسباب دي. هغه اسباب هم درته ښیم او علاج یې هم درته ښیم. عام خلک د مالي پریشانو د وجې نه ذهني اعصابی پریشانه کې مبتلا او دومره لوی اقدام وکړي چې ځان قتل کړي. دنیا هم خراب، آخرت هم خراب. دنیا په دې خرابه چې مړ شو، او آخرت په دې خرابه چې د دواړو جهانو سردار وایي چې چا په کومه اله ځان وجلي، هغه عالم ولا قیامت پر لاس کې ورکړي چې په دې ځان وجه. نو که چا په تماچه ځان ویشته، هغه به لاس کې او ولي به هغه تکلیفونه به برداشت کړي. که چا زهر خوړی، چا په ځان ته پانسي اچولي، په کومه طریقې چې مرګ کړي، هماغه طریقه باندې به خلک په قیامت کې په نور حساب کتاب مشغولی او دوی به په خودکشۍ کې مبتلا وي. نو خودکشي په شریعت کې ډېر لوی سخت جرم دی. مسلمان نه د مسلمان په عقیده ده په آخرت او په خدای که یو کافر کوي، کافرانو کې خودکشي ډېره ده. امریکا کې هر منټ کې یو انسان ځان وجدي، ذهني پریشانی ده. بیروت کې یو سیند په غاړه ته ګرځېدم، یو غاړه دریاب بحر ابیض متوسط یو لوی غر شان دی. وی دلته خلک راځي د عیسایان د دریاب ته ټوپ کې مړ شي، خو مسلمان ولې ځان خودکشي کوي؟ هغه ظالمانو خو همدغه یو ژوند دی چې ژوند یې ختم شو نو ختم. نو مسلمان اکثر د مالی پریشانو د وجې نه خودکشي. د دې علاج دا دی چې د خدای نعمتونه ځان ته رایاد کړي. نو ستا زړه ته به تسلي راځي، اطمینان به راځي. اول د خدای نعمت دا دی چې مونږ انسانان پیدا کړي. که مونږ زنانور وي، غوا وي، میخه وي، چیرلی وي، چنچڼه وي، ټپوس وي، کارغه وي، دا مخلوقات او مونږ چې پیدا شوي جدا، نو دا ځان مونږ په خپله پیدا کړی دی که بل چا پیدا کړی؟ که د ټپس شکل هم دی، د خر شکل هم دی،
غویوی نو اول به شکر په دې ادا کې چې زه خدای انسان پیدا کړم. او د خپل پیدایش ته به وګورئ. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء ثم نجعلكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الأرض العمر لكي لا يعلم ما لا شيئا. تخبل ځان ته وګوره دا خاورونه پیدا خاورونه څنګه پیدا خاورې نه لوګان ټیپر جوړېږي او مولی او ګازرې او ټماټر او بادرنګ ستا پلار دا پړلي هغه بوټي او دغه خو ټول حیوانات که حیوانات هم خوري ګیا خوري هغې نه ستا د پلار په خېټه کې خدای پاک یو غذا جوړه کړه او غذا نه یې څلور مواد جوړ کړل. یو خمبیرۍ او ستا په کلمو کې د هغې تحلیل کېږي اړو خبر ته نه وینه پکې جوړه شوه سودا جوړه شوه بلغم جوړ شو صفرا جوړه شو. دا پکې څوک جوړی دغه اجزاونه چې کومونه وینه جوړېږي خدای ته معلوم دي چې دا جزې د الونه راواغېستې شو دی د ټماټر نه دی د غوښې نه دا د پایو نه دا د مستو نه. خدای وایي الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. خدای چې څوک پیدا کوي او په څه پیدا کوي نو هغه ته به نه معلوم. څوک چې یو شي جوړوي خو د هغې علم هم ورسره وي او په هغې قدرت هم وي نو هغه اجزا د خدای په علم کې وو چې کومو اجزاونه ستا وینه جوړېده د پلار په خېټه کې بیا هغه وینه لاړه هغې نه ته درې قسمه جوړېږي. وینه د مور سینې ته لاړه شي د څاروي غولانځې ته لاړه شي نو پیو په شکل کې جوړه شي. دا پی خو وینه یې که نه خو د وینې رنګ سور دی د غولانځې په هغه غوښې سره هغه خدای سپینه کړي او هغه بدبویي او تریخوالی ترې لر کړي نو خواږه پی ترې جوړ شي مزېدار ستا د غذا دا څوک کوي او دغه وینه لاړه شي هګو ته یو هګۍ کې کچۍ بله کې پخېږي دې نه نطفه جوړه شي چې انسان ته پیدا کېږي د هغې اجزا چا ته معلوم دی هغې کې هغه حیوان منوي خدای پیدا کړي چینجي نری نری چینجي خدای ته د هغې چینجو علم قسم دی یوې ګوته ګوتمچې ورته وایي دومره نطفه هغې نه 2 لکه انسانان پیدا کېدی شي نو د خدای یو نظام دی دا چینجي پکې چا پیدا کړه بیا ستا د مور خېټې ته ځي په داسې نظام باندې پوځي چې هغې کې فن دی تکلیف پکې نشته ښځه هم فن محسوسوي سړی که دا په تکلیف وي لکه د ستنې والوي یا په چاقو والوي بیا پکې کېښودی څومره غم به داسې لذت باندې خدای پاک هغه نقل کوي ستا دا پیدا اوښ د مور خېټې ته چې هغه هم لذت محسوسوي هغه ورته مور پلار پرېږدي هغه پردي کور ته راشي هغه ورته جامې جوړې کړي هغه خوشحاله او سړی پرې 6 لکه 8 لکه روپۍ په واده خرج کړي د دغې مجاهدې دپاره نو په لذت خدای هغه رارسوي بیا د مور خېټه کې اوبه وي نطفه وي خدای وایي ما ته د خاورې نه پیدا کړی وله ګوره بیا اوبه وې هغه اوبه بیا چکه وینه شوه بیا چکه وینه کې غوښه جوړه شوه وډوکي ته د دې نظام نه خبر یې هغې کې د سترګو غوږونه پوزه جوړول دا د چا کار دی سړی د خپل اولاد ته وګورو نو دې دغه شان ځان ته وګورو زه خو یوه ورځ نه وم او په دې طریقه راغلی بیا خدای پیدا کړي په داسې طریقه چې تاسو هم ټول اورېدلي د ماشوم دپاره خدای کې پیدا کړي خدای وایي قرآن شریف کې 20مه پاره کې
وفي انفسکم افلا تبصرون ستاسو دا ځان د خدای د پیژندو یو کتاب دی خو که تاسو ولوستل بل ځان ته مه کتل ماشوم له دې خېټه کې د مور په سینه کې ته چا پیدا کړه او دې ماشوم ته دا چل څوک ښایي چې دې پې خوله کېږي او راکاږي بیا د ته سترګې چې جوړېږي او پوز او غوږونه هغه اجزا څوک جدا کوي چې دی د سترګو دپاره مناسب دي دی د غوږ دپاره مناسب دي دی د پوزې دپاره مناسب دي دا د چا کار بیا د پوهې میدان ته راشي نو سړی به اول ځان ته ګوري او د خدای نعمت بیا سته دې خپلو سترګو ته وګوره ستا دا سترګې د پاکستان نه قیمتي دي نو که پیسې کمې که زیاتې څه چلو شي قسم دی که تاسو کې یو سړي ته څوک ده ووایي چې دا دوه سترګې به درنوالو د پاکستان د صدر په ځای به تا صدر کو خو ړوند دی نو څوک داسې شته چې وایي چې زه دې د پاکستان صدر شم خو زه دې ړوند یم پاکستان څه کوي که ورته وي د امریکې صدر به د کوم بش په ځای به ناست دی ړوند کوړ ابوی خدای د امریکا ټوله کار کوي یو پوزه که درته څوک ووایي چې دا پوزه به نه پرېږدو خو د امریکې صدر به د کوم ګوړې به ناست دی نو یو جز ته به ګورې بل ځان همیشه لاندې ړندو ته وګوره چې دا ړانده چې دي دا د دوی خوښه ده ما له خدای ښکلې سترګې راکړې چې د پاکستان او د امریکې نه قیمت زیات د چا پوزه ماته د چا لاس ماتي څوک په سړک پروت دي سوال کوي لاسونه یې نیولي چا پې پړسېدلي نو ته به د خدای نعمت ځان ته رایادی که پیسې لږې زیات یې که کمې شکر دې دغه حالت خو نه دی نو بیا ولې ځان وژنې دا ذهني تناو کم کړه قسم دی که سړی د خدای نعمتونه ځان ته رایادی د باندې هغه څیز نه راځي خدای د خدای نعمتونه ګوري نه خدای وایي که زما نعمتونه په شمېر شي نو به یې نه شمېرئ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار دینا شکر دی او ظالم دی سترګو کې څو پردې دي او دا چې ته جم دی او یو جز ته د غذا رسي دا تقسیم پکې څوک کوي سترګو ته غذا رسي پوزې ته رسي غوږ ته رسي دا د چا کارګري ده که ما دعواله وی ما خو هېڅ نه کوم نشو کولی نه پې پوهېدم نه مې مور خبر ده نه مې پلار خبر دی نه پې پوهېږي نه پې لیډر پوهېږي نه پې امریکا پوهېږي خو چې کوم جز ستا د سترګې دپاره مناسب هغه طاقت خدای ستا سترګې ته رسوي او چې کوم غوږ ته مناسب هغه غوږ ته رسوي او چې کوم ژبې ته مناسب هغه ژبې ته رسوي چې کوم غاښونو ته مناسب و غاښونو ته رسوي د کومو نه چې د ویښتو جوړولو هغه نه ویښته جوړوي او ستا د تربیت دپاره دی نو ته به د خدای د احسانات بیا د لمر ته ګوره د سپومۍ ته ګوره د ونو غونو ته ګوره نو د خدای نعمتونه که د لمر نه یې مونږ به څه کړی ړوند وي ما به څه کړی په تیاره کې به ناست که دا شپه نه راتلې دا میوې چا دپاره خدای پیدا کړي دي ترخه څانګه ترخې پاڼې او خوږه میوه نیولې خوږوالی پکې چا واچي او په یو میوه کې څو قسمه ځمکه یوه او په یو لمر په یو لګي هوا په یو لګي موسم یو دی او د ځمکې نه مختلفې میوې راخېږي دا څوک کوي دا د هغه لوی قدرت کارګري دی او زمونږ دپاره یې کوي خدای وایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا هر څه په دنیا کې کائنات چې دي دا ما ستاسو دپاره پیدا کړي دي نو ته به د خدای د نعمت شکرونه ادا کړې نو ذهني پریشاني مه راوله پیسې یا ډېرې یا لږې دومره بسته چې سړی خوراک وکړي که غوښه ني په دال ګزاره کېږي که ټټران ني په کدړ ګزاره کېږي او که سفرکټ ني نو په شلیدلي کټ کې هم سړي له خوب ورځي قسم دی هغه زمیندار چې زمینداري وکړي او یو چلوي او شملې او پیاز او جوار ډوډۍ وخوري او د توت د سوري د لاندې په پوله باندې سر کېږي چې خدای چاته خوب ورکوي
قسم دې هغه خوشحالي حاصله ده چې لوی نوابانو او امیرانو ته نه حاصل د ډېر منل په سوچ کې خو سړی پریشانه کېږي مکه خدای چې څه راکړي د خدای دا خو ستا احسان زه خو به د یوې سترګې شکر ادا نه کړم د یوې پوزې به ادا نه کړم سړي سره ډېرې کارخانې خوب نه ورځي امان پسې ډېرې سینماګانې جوړې کړې پریشانه قسم دې دا مې اورېدلې دي ډېرې فکرې پریشانه ډېرې نوابانې یو نواب اوس مړ د خدای دې وبخښي اوس څنګه چې سیکرټري راته وایي زه ورته دقه شان ولاړ ما ته وایي دا انیس فرقله راغی دا دوه پایانې فرقله راغی کارکولیټر ورسره دقه شان ولاړ یو انیس یو پای یو غریب سړی به دومره فکر نه کوي لکه هغه چې فکر کوي دی ما ته پخپله ما ته اوبې وښکله ما دا مال به څوک څه ختم نه کړی ووایم چې ستا زړه پریشانه او خوب نه درځي دا شراب ولې خلاص کړي دا لیډرانو تعریف ګوره شراب څکي او ډېر خلاص کړي ځکه ذهني پریشاني ورته نو زه شراب وڅکم چې وده شم هغه عقل کار پرېږدي لکه اپریشن کې چې ستنه ووایي او په حواس یې لږ قوت حاسه چې کوم د ادراک سرچشمه ده د قوت هغه ختم شي نو دوی وجوړې ما ته مستي حاصله شوه مستي خو نه ده دا خو ته بیا اخله شو دا شرابي چې ناست یو ډنګ نارې کې او دسمات وکړي یو دکان کې ناست د ماما دکان و ډېر وکړي یو خان مې ولید د موټر نه راکوشو تکې سپینې جامې او پرتوګ یې ټول تک زیړ لکه او دسمات بل نوکر زر ګیټ لرکو د لاس نه ونیو داسې په مزه مزه بوتل ماما ته وی دا څوک دی وی دا فلان کې دی ما دا ناجوړه دی وی نه د پوډر څکلی دی ما وی انا لله و انا الیه راجعون دی د دنیا شرم چې او دسمات یې ترې روان تک سپین پرتوګ یې د بار نه تک زیړ کمته ښکارېده او داسې رپېده هغه ځمکه به څوک څه کوي دولت به څه کوي ذهني دې د نورو په تمام یا خدایه نو د خدای دا ډېر نعمتونه چې در سره کړي دي قسم دی چې دې کې سوچ کوئ نو ستا زړه ته به اطمینان راشي او خوشحاله به خدای ما سره هېڅکله سترګې مې نه وي که دا پوزه مې نه وي که دا روغ صحت مې نه وي که خپې مې ګونډې وي نو زه خو خدای انسان پیدا کړی روغ نو اول دې د خدای نعمتونه به یادوئ نو ذهني پریشاني به هم ختمېږي دویم خدای په انسان کې مسلمانان پیدا کړي که موږ کافر کور کې پیدا هندو وې سیک وې دا خو موږ سره خدای احسان کړی هندوان خوا ته خدای و د غوا متیاز یې څکي او دا زړې هندوې د غوا سوټ او متیاز یې د خټو سره ګډې کړي نو دا کورونه پې لیوئ چې دې کې برکت راشي او بوټانې دې خولې ته ورته پی واچي لاندې وله سوخۍ جوړه کړي دا د انسان حاله هغې ته ګیلاس ونیسي هغه پی اوس کې وي دا بختور شو هلکه دا د کوم ځای نه راووته نران بوټان ښځې بوټان نر بوټ دې نومې مهادیو دی او ښځه بوټه د پاربتي نو خولې ته ورته پی واچي او سیزمکه او روزې ته یخ ځای بوټي جوړ کړي د ښځې په شکل درې څلور لاسونه یې جوړ کړي ویې جوړه کړي دا زموږ خدای هلکه غواښه ده که تخې انګریز دا د جهان چې خلکو ته هوښیار ښکاري انسان ته د خدای زوی دی عیسی علیه السلام د خدای ټول پیغمبران راغلي د زامن خو نه دي او بیا د خدای زوی په خپلو دشمنانو مړ کړ چې زموږ ستا ګناه معاف شي کفاره دا صلیب کفارې عقیده ده وی چې ته دا عقیده ولرې چې د خدای زوی زما په سر کې وال ګوړلې دی نو ته خلاص هلکه دا د جهان یو تانیدار به وکړي د جومات ته پوډري سپلی پډې کړي او ته ورشي د جومات په امام را باندې کړي ګناه د ګلبدین شابدین محمدین کوي
اول د عیسی علیه السلام خوري نه زه ډېر عیسایان ډاکټران هم له راغلي دي او صحافیان زه ورته یم که څه عیسی کېدل غواړې مسلمان شه موږ څه عیسایانو یعنی عیسی علیه السلام په هغه صفت باندې منو چې کوم خدای ورکړی دی د خدای ښکلی نیازبین پیغمبر د خدای مبارک شخص خدای والا خپل کتاب ورکړی دی نه خدای دی نه د خدای زوی دی د خدای څوک والی شي او د خدای زوی څوک والی شي هلته کې هغه ګرجه وګورئ بیت المقدس کې نو 12 نشانات یې جوړ کړي دي او د هغه تصویر دلته سپیان وایي دلته یې پې لرګي اوچت کړی دی دلته یې په داسې شکل جوړ کړی لکه سکول کې چې د هلک دا ماسټر دغه کي هیله یې ورته وایي قسم وایي دا ځان نه هیله یې جوړه کړه نو شپو کې لاسونه ورکړي او سپره اوچته کړي او سر یې ښکته کړي هغه یې په دغه وایي دغه شان شکل یې جوړ کړی بیا داسې نو 12 مناظر یې جوړ کړي نو دلته یې وایي سولی کړه هلکه د خدای زوی هم څوک سولی کولی شي او د یو په ګناه کې بل شي خدای وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى د یو انسان په ګناه کې زه بل نه نیسم چې د هغه پکې څه دخل وي وان تدعو مثقلة الى حملها لم يحملها منه شيء که یو نفس ګناهګار په ګناهونو دروند بل نفس وبلي چې راسه زمانه لرې کړه نو نشي لرې کولی نو تاسو به شکر وباسئ چې خدای شکر د مسلمانان یو که عیسایان وئ که هندوان وئ که سیکان وئ کالج خوان هدایت نه کېږي قسم دی دا د خدای فضل دی د کالج د وجې نه مسلمانان دي نه د کارخانې د وجې نه خو کالجونه خو هندوستان کې ډېر دي زه یو ځل سهارنپور ته تلم د یو ښار بس کې نو په سیټ ناست وم د کالج یو 2 هلکان هندوان ما سره ناست هندوستان کې ما ته وایي ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی څه شي بیا وایي که څه تپوسونه درنه وکړو نو خفه کېږي خو به نه نو ما وایي که د سړیتوب خبرې نه خفه کېږي وایي ستاسو په قرآن صاحب کې څه دي نو ما ته کې وایي خدای ته ته څه ووایم چې دې زر پوه شي خدای د 18مې پارې آیات یو ذهن ته راوست ما یې زمونږ په قرآن صاحب کې دا دي یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر ان الله قوي عزيز اول لسمه پاره کې خدای وایي اے خلقو ستاسو د پوهې دپاره یو مثال بیانېږي دې کومو څیزونو ته چې تاسو خدایان وایي او جیرامجي او لاسونه ورته نیسئ که دا ټول لا جمع شي نو یو مچ به پیدا نه کړي مچ پیدا کول خو بیا خبره ده که مچ پې بړېږي او کیني پي نو مچ ځان نه شړلی نه شي ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے نو ما تاسو به هم نه خفه کېږئ نه نه خفه کېږي ما تاسو دا جوړ کړی دا فلان کې دا مهادیو دی دا پاربتی دا لاټوالی بیرووالی کرشن مهاراج رامچندرجي درې 30 کروڑه خدایان دي د هندوان او سرکاري خدای 3 پیشوګان که سرکاري خطونه مو کتل یا رجسټره یا لفافه چې دلته راځي د هندوستان نه د 3 پیشوګانو سرونه دي 3 ودیا دا زموږ خدایان دي 3 یو دا کوي بل دا کوي بل دا کوي هلکه بیا خو یو پکې خدای نه شو چې بل کار نشي کول دا څنګه خدای دی دی نه خو د کابل نه سواري کوي څه کار نه کوي د ما تاسو خفه کېږئ مدام جوړ کړي دي د سیمټو د اوسپنې د تاسو د پېښور چاریاګر ته ورشئ وبه وینئ ګټې انسان یې پکې جوړ کړي شاته هواري په پوز او غوږونه هلکه دا خدای دی که تا خدا تا جوړ کړی دی په خپل لاس وایي نه دې کې خدای رانه نوځي دې ته اوتار وایي نو ما یې تخې که داخل زمون قرآن کې دا دی نو سړو غږ کې د یارې اوس ویلي مې شو ځکه د هغې وطن اوس هم ظلم کوي په مسلمانانو خدای دې په خپل په هندوانو خپل قهر نازل کړي
بیا مې ورته وی که خفه کېږې نه نو په ټولو ځناورو کې قمقل شی غواړه سپي ته هوښیار ده سپي کې وړوکي کوترې څوک راولي او کور یې وساتي او غوښه مخه ورکړي یو میاشت دوه درې هغه به د کور څوکۍ درله کوي او چې کور ته ورشي سلام به درته کوي لکۍ به درته کوي او که بچي دې ورنږدې شي هغوی سره مینه کوي او دوست دشمن دې پېژني واته خو 12 کاله شنه ګایا ورکړه نه نه درله د کور څوکۍ کوي نه در پسې منډه وایي نه که بچی دې ورنږدې شو هغه پلته وایي او که قصاب په لاس کېښود هغه سره هم ځي نو چې ټولو کې بې وفا ځناور دی هغه تاسو خدای یو مسلمان قصاب ته مې دیني کې وې غوا نالونه شوې توبه کړه مولي صاحب توبه کړه دلته غوا څوکه نالونه شي قرباني عجزانان په کورونو کې دننه په پټه کوي څرګند نه شي کولی غوا لالول هلته بند دي ګرځي به د قشم غوا لالولی نه شي نو ما ته وایي توبه کړه مولي صاحب توبه وباسه دلته زه غوا لالول شي نو ما ورته وایي ستاسو نه جاپانیان ښه دي جاپانیان سپي ته خدای داسې کور شته چې هغوی کې د جاپان لوښي دي امریکې له یې شکست ورکړی دی په خپلو مسلمانانو امریکا په مختلفو حربو ختموي ځکه چې څه جوړ کړي امریکا جاپان جوړ کړي مرزان یې ورکړي نو ټول بازارونه یې ورته ښکته کړي عربی کې جاپانیان مصنوعاتو ته تقلیدي وایي نقلي داسې تقلید دی چې د هغه اصل نه اوچت نو ما جاپانیان سپي ته خدای وایي د هغوی مذهب دا دی د سپي مجسمې جوړې کړي څومره د زمونږ د مالدار غوړ زیات خلک به جاپانیانو ته خوشحالي او څومره زمونږ د غوړ زیات به انګریزانو ته خوشحالي خو ته وګوره چې هغې حقیقت څه دی زه خو چې چېرته په دې مالوټ ځم او د ایډورډ کالج د هلکانو ویلم دا بزوګان کوټ پتلون یې اغوستی او دلته یې لکۍ ځوړنده کړي نو توبې وباسم چې انګریز ظالم داسې دی چې ته ورته انګریزي ښې فن ښې او که جامه والا والې بدلې او زمون خلک هم بې عقله دي چې انګریزي تعلیم هر څه چې هغه زده کول څه بده خبره نه هغې خپل تهذیب معاشره مخکې جاري کړي دا اول انګریز کې عمله کوټ پتلون درته واچوي لکۍ درته دلته ځوړنده کړي او دې داسې رواني لکه د فرعون زوی چې او بیا سال یې د ډوډۍ درک نه لګي نو دا سړو باندې به ډپریشن نه راځي چې دی په دې خیال یې چې زه خو به سال له وزیر اعظم یم ما خو میسي کړې ده او سال له دی په چپړاسیتوب کې زه درک نه لګي قسم دی ما ته ټلیفونونه کېږي او دا ذهن پریشانۍ راته وایي نو دوی په دې تمړي هغه دومره اوچت کړي چې هغه پلان له ډوډۍ وړي بیا هغه منځ کوي دا ورته د زړو خلکو خبرې ښکاري د مولیانو خبرې دي د هغه معاشره یې خرابه کړې دې ته لږ خیال کوه چې شکر دې خدای موږ مسلمانان پیدا کړي که زه هندو وي که زه سیک وي که زه انګریز وي که زه یهودي وي ما به څه کړی دا خدای موږ سره احسان کړی بیا په مسلمانانو کې د حضور پاک په امت کې پیدا کړي دا سلسله مو نعمت دا ځان ته رایاده دا ذهني اطمینان درته حاصلېږي که د حضور امت داسې ښکلی مبارک امت دی چې پیغمبرانو د دې آرزو کړی مو خو چې دې امت کې پیدا یو نو په خپله خو دې وراغله نو مخکې مو خدای ته درخواست کړی نه د موجودګۍ نه مخکې زمونږ څه حیثیت و خو خدای احسان را سره وکړه زمونږ ښکلی پیغمبر و چې خدای د امتونه پیدا کړي دي ما له خدای بهتر امت را کړی او دې مې هارې سر کې دی وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ما تاسو بهترین امت پیدا کړی چې د ټول امتونو د پاسه بس تاسو ګواهی وي ګواهی شما بالا شهادت های دیگر فعال ستاسو ګواهی په د ټول امتونو د پاسه لکه هر قوم نه به خدای تپوس کوي
چې تاسو ته پیغمبر راغلی دی هغې به وایي ما جانا من بشیر ولا نذیر مونږ خو پیغمبر نه پېژنو نه دی راغلی پیغمبر په خدای راغواړي راشه په خدای خو عدالت وي دا قوم خو دا وي نه صاحب ما ورته سره د عیسایانو بیان خدای ومو پاره کې کړی وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تادي قوم تدابيلي چې ما ته خدای وایي ویلي چې ما ته خدای وایي یا ما ته د خدای زوی وایي اصل د انګریزانو په هر سکول کې چې داخلېږي او هسپتال کې داخلېږي نو فارم کې لاندې لیکلي خو پوهېږي پرې نه خلک څوک پرې پوهېږي چې زما استاد د نجات دپاره خدای خپل نیازبین زوی دنیا ته راولېږه او زما استاد به په ګناه په سر کې سر ورکړه نو ما ورته خلاص عجیبه خلکو ته بیا څه خلاص کړه نو چې څومره ظلم کوي نو اوس ته خلاص یې انګریز خو د مسلمان نه یېرېږي ځکه بیدار دین دی یهودي ورسره جنګ نشته د هندو ورسره جنګ نشته د سیک ورسره جنګ نشته روس ورسره او روس یې ختم کړو مسلمان نه یېرېږي او ځای په ځای مختلفې حربې استعمالوي نو خدای وایي زه به عیسی ته یم چې تا ویلي دي او وایي خدای سبحانه زما دې توبه خدای ته پاکي ما یکون لي ان اقول ما ليس لي بحق زه هغه خبره کولی شم چې زما حق نشته که ما دا ویلي خدای تا ته خو به معلوم ان كنت قلت فقد علمته که ما ویلي تا ته به معلوم ما قلت لهم الا ما امرتني به ما خو ورته هغه پیغام رسولی دی چې تا راته ویلي ان اعبدوا الله ربي وربکم چې د خدای عبادت کوي یوازې چې زما خدای دی نو خدای پاک عدالت کوي ګوی دلته څوک کوي دا امت په هر پیغمبر دپاره ګوی کوي نو مونږ وایو چې زمونږ په کتاب ښکلي کتاب کې راغلي او مونږ ته خپل پیغمبر ویلی دی پیغمبر به حاضر کړي زمونږ ابا وایي چې زما د امت صحیح ویلی دی وجان لتكون الرسول علیکم شهیدا پیغمبر بستاسو د گواهی د پاسه گواهی او د خپل امت په تصدیق کوي نو ته به دا وایې شکر دی چې زه د حضور پاک په امت کې نو قسم دی چې دا نعمتونه راده او ذهني پریشانی به دې ختمېږي پیسې سي یا لږې یا زیاتې دیم پریشانی د سړي یو څوک خوښ شي د هغې د وجې نه ذهني پریشاني ده ښځه یې خوښه شي سړی یې خوښ شي هلکه یې خوښ شي هلکه دا واله دا ښځه چې ستا خوښه د دې عیوب ځان ته رایاد کړه تا خو امتیاز یې کوي او دسمات یې کوي او که اولاد یې راوړو رنګ به یې داسې شي او که هر څه یو سوره دې پس په مري سترګو کې به یې چینجي خېټه کې به یې چینجي ګرځي هغه مړي بدن ته به نږدې نه شي نو دا د دسمات ډک بنیادم باندې زه خپل ایمان غرق کړم او زما ښځه هم دغه شان ده که ښځې خو د نامه د لاندې ټولې یو شان دي نو زه ولې دا ذهني پریشاني راولم نو کله ښځه مړه کي خر او کله ځان هم ووجنې دا ولې نو چې کوم وخت داسې څیز راشي
دا خود عیوب ځان ته را مخکې کوي چې دا څه شي. دریم پریشانی د مسلمانانو دا واقع ده، لکه هندوستان کې ظلم کی، فلسطین کې ظلم کی او بل ځای کې. دا غي زمون په لاس کې صرف دعا او د حکومتونو به غیرت شوي. مسلمانان حاکمان چپ دي، ځکه د حکومت په سطح د حکومت سره خبرې کول حکومت کول شي، یو ډله بسوک نو هغه د مسلمانانو هغه حاکمان صرف د کرسو په غم کې دي. نو مونږ یې پریشانه کړو ځان سره. خدای دې پکې عقل پیدا کړي او خدای دې ورته هدایت نصیب کړي او د مسلمانانو په درد یې دردمند کړي چې یو احتجاج وکړي او وایي او چت شي چې دا څه کوي. سره مسلمانانو خپل غلطۍ وي او څه د حاکمانو خاموشي ده. مونږ دغه مصیبت د وجه نو دا به ځان ته رایادوي چې دا خو د هغوی اختیار دی. مونږ پکې د دعا او د ځانه نه زمونږ لاس کې بل څه دي. دا خو نشو کولی چې دلته د یو هندوسي ګوته مړکې نه که یو انګریز ظلم وکړي دلته تا سره څوک اوسېږي هغه ته امن دی. د اسلام ښکلی تعلیم دی. د ظلم جواب په ظلم نشته، د ظلم جواب په عدل او انصاف. نه دلته چې څوک راغی په پاسپورټ راغی په معاهده راغی هغه ته امن حاصل دی. د دواړو جهانو سردار یو ځل یو جهاد د څو کسان لېږلي هغوی سره مشرکانو حدر وکړ او یا کسانو دوه کم او یې مړ کړ. یو پکې ګوډ شات یو ځان یې په غرونو کې پټ کړ او یو له سر خو هغه یو په ما د مور منښته ده دا مې په منښته کې خوشي او واپس راته دوه کم او یا مسلمانان ته قتل. دا قوم د غدارانو یو دوه سړي د حضور پاک د مجلس نه تلل په لاره یو دی شو دا کافر و. نو په اوس دې هغې ته الله وایي او یو ځای پړه واچه د شپې را پاسې دا مسلمان هغه دواړه یې لال کړ. یو درېږه چې څه بدل کوته وایه سال راغی حضور پاک ته وایي دا ولې که هغې قدر کړی وي دوی خو دلته په امان راغلو او زمونږ دین کې د قدر جواب په قدر نه دی. دا دې ولې مړه کړه؟ زه به د دوی دیت ورکوم، بې دیت یې ادا کړه. نو چې دلته کافر اوسېږي هغه پر امن یې په عاده کې چې هغه د حکومتونو په سطح کېږي نو حکومتونو کې د خدای عقل او بیداري پیدا کړي. درود شریف چاوی مازوی لنم جواد خیره. جواد خو ښکلی نوم دی، جواد سخي سړي ته وایي خو د واو زوړ وایي شد نه وایي جواد نه وایي. جواد تیز رفتاره اس ته وایي او جواد سخي سړي ته وایي. جواد نوم ملکې دی. یو سړی لیکي زما پلار امام او د مسجد اوس د هغه پنشن دی 740 روپۍ او زما مشرۍ ورور چې دی هغه پنشن راوړي زما مور له 1500 ورکړي او ځان له 240 نو یعنې ما له پکې څه نه راکوي. نو امامتي ورپسې کېږي که نه امامتي خو کېږي خو دی ظالم دی حرام خور دی. که قوم یې لرکولی شي لر دی کې حرام خور سړی. زه خو نسواري امام پسې مونځ نه کوم دی د خپله د سخاره ته د خدای نوم علي او تلاوت کوې نسواري خو مونځ خو په کېدو کېږي. چا وایي ما د خپل لور نوم امامه ایښی دی. امامه ښکلی نوم دی، دا د حضور پاک د یو نسی نوم دی نو ښکلی نوم دی امامه. چاوی فرض مانځه نه پس کې امام دعا کوي مخ ته راغی که نه جمع دعا نه ده راغلی حضور پاک او خلفاء راشدین نه ده کړی خو هسې په قولي احادیثو کې ثواب راغلی دی چې جمع دعا خدای پاک قبلوي. نو په دې وجه که چا فرض نه پس وکړه هم خیر دی او که سنتو نه پس یې وکړه هم خیر دی که قوم ته یې مخ راواړه هم خیر دی او که قبلې ته یې مخې نه هم خیر دی خو ضروري مه ګڼئ او نه سنت دی او یو عمل دی ذکر نه پس د دعا کوم په خپله. نو
خدا ده چې سړی ټول مونږ نه فارغ شي او بیا د جمع دعا وکړي. ځکه دوه مذهبونو کې دعا لیکي. زمونږ مذهب کې او د شوافی ما لیدلي دي شام کې هغوی د فرض نه پس هم د جمع دعا کوي او د سنت نه پس هم د جمع دعا کوي. دلته بعضې ملیان د فرض نه پس سنت ګڼي او د سنت نه پس بدعت ګڼي. دا غلطي ده. نه د فرض نه پس جمع دعا راغلی ده نه د سنت نه پس. خو چې سړی کوي ضروري دی نه ګڼي. او نو چې ټول منځو کې ذکر وکړي، فکر وکړي، تلاوت وکړي، درود شریف وایي، بیا د جمع دعا وکړي. ځکه دعا د عبادت نه پس خدای ښه قبلوي. عبادت ستا یو ذمواري ده، هغه دې پوره کړه، بیا خدای ته سوال وکړه. خو که د چا ضرورت یې زیدي جمع ته دعا ته ایسارېدل ضروري نه دي. مونځ چې سلام وګرځې ځان له سړی سنت وکړي او ځان له دعا وکړه، بس خلاص. جمع دعا دا د مونځ حصه نه ده. واسې که چا د ثواب په نیت وکړو چې ما ذکر وکړو زه د چا وکړو نو خیر. تسبیح کې که سړی سبحان الله سبحان ربی العظیم کې خطا شي خیر دی، خو د دریو نه خو چې کم نه کم از کم. امام دې 15 ځله وایي، 15 ځله سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم دی امام کم از کم 15 کرته وایي، چې قوم خو ورپسې 3 کرته وایي که نو دا چې څوک په ډګر مونځ کوي دا خامخلي هلکه دومره خواري دې وکړه او 10 چاردام دې وکړه په تکلیف رالی نو اصلي کار خو مونځ دی. نو مونځ په حوصله وکړه، مونځ په حوصله کوه. چاوی رام مندر په خلاف چې هندوستان کې مسلمانان مظاهره کوي او شهیدان دي ځکه د مسلمانانو جماعت رانه او دې د هغې خلاف ودرېږي او بې اصله او بې ثبوته خبره چې دا د بابر بادشاه په زمانه کې زمونږ د یو خدای دلته پیدا شوی نو دی رانه په زور نیولې ده او په خپله هندوانه د جج واله چې دی هغې وي د دې څه ثبوت نشته. ظالمانو په بله ځمکه جوړ کړي خو دا قصدن ضد کوي د هندوان د مسلمانانو سره. یو زور جماعت د بابر بادشاه د پخوانۍ د هغې دا کوشش دی چې د مسلمانانو یادګارونه ختم کړي. ځکه که هندوستان ته لاړی که نه چې ښکلی یادګار دی د مسلمان دی، دا خو مونږ بې خونده شوي که د مسلمانانو 600 کاله حکومت په تېر شوي. جماعتونه که دیلي ته لاړی یو ناشنا جماعت ټول دیلي ته لاړ دی، که اګرې ته لاړی که بل ځای ته لاړی د هندوان مقبرې کې د ښکلې جماعتونه دي که ښکلې ټول د مسلمانانو یادګارونه دي. نو هغې دا چېرته برداشت کوي؟ نو ظلم کوي. هلکه جماعت بل خپل مندر بل ځای جوړ کړي. انګریزان هم دا چل کړو. سپین دې ته پخوانۍ ژبه کې اندلس وایي. نو عیسایانو واخیسته مسلمانانو 22 لکه آبادي و د مسلمانانو هغه وخت 10 لکه یې مړه کړل او 10 لکه یې په زور عیسایان کړل او 2 لکه تېره وتښتېدل بحر ابیض متوسط نو دې بل غاړه ملکونو ته مصر ته الجزایر ته مراکش منځ کې دریاب دی سپین بحر ابیض متوسط. نو اندلس شمال ته دی او د دې خوا ملکونه جنوب ته دي. نو 2 لکه مسلمانان تېره وتښتېدل نو د مسلمان نام و نشان یې ختم. نو یو عظیم جماعت والته کې قرطبه کې ښار دی. نو ظالمانو ګرجه جوړه که جماعت یې روان نه کړه خو د جماعت په صحن کې جوړه چې مسلمانان پې خفه کړو. نو د ظالم قومونو دغه کار دی لکه عبادت خانه جوړوی بل ځای جوړه کړي. نو د جماعت په مخې ته په صحن کې پرتګالیانو عیسایانو په عظیم جماعت کې ګرجه جوړه کړې ده. بعضې هوښیار انګریزان پې خفه و چې دا هم غلطي کړې ده او ګرجه اوس هم شته او جماعت هم شته. نو د هندوان د ضد د وجې نه کوي چې موږ د مسلمانانو د تهذیب او د معاشرې او د حکومت هغه نښې ورو ختم فلانکي جماعت ختم کو فلانکي کله په یو بانه کله په بله بانه او مسلمانان حاکمان خو صرف د کرسۍ په فکر کې قسم نه کدوی کې جهاد جذبه او د دین او ټول یو شوي دي. هندوسي د هندو یو حکومت دی او زمونږ 50 حکومت دی. دا ولې
دا چې خيارتیا نه پکارلې بعض مسلمانان غلطیو کې دا غي د وجه نه ټول قوم ته تکلیف ورسي دا کار چې کوي په خيارتیا که یو سړی قرآن شریف لاندې ګوري تلاوت کې یو بل سړی پکټ کې پروت دی دا ادب تعلق د عرب سره بعضې علاقو کې دا خلک بې ادبي نه ګڼي اوس عربو کې قرآن شریف ځان ته په دغه کې دي چې کوم ځای لمونځ کوي په مصلی یا په پوزکي او زموږ وطن خلک خو دا بې ادبي ګڼي بره ناست دي لاندې قرآن شریف یې پروا نه لري او ترکو کې دومره ادب دی ترکو ته که لاړی چې هغې قرآن شریف ختم نه نیسي په رخیل کې هغې رخیلونه دومره اوچتي وایي چې د نوم د حد نه اوچتي نو هغې بې اندازې احترام کوي د هغې عرف کې قرآن شریف ته د نوم نه ښکته که نوم بې ادبي ده او د بعضو خلقو په عرف کې ځان ته یې کېدي په ځمکه او لمونځ کوي نو د ادب تعلق دا ده چې زړه کې د سړی احترام کوي قرآن شریف له په پلیته لاس وروړل بند دي په جنابت کې لوستل بند دي په یاد په بې اودسۍ لوستی شي او قرآن شریف کې به یې نه لولئ چاره زمونږ وطن کې ملا دی چې امامتي بغیر پګړې خیر دی کېږي امامتي بغیر پټکې هم کېږي او زموږ علما لیکي چې کوم ځای کې پټکې د عزت جامې هلته کې د امام پټکې په سر نو هندوستان ګرم ملک دی عالمان ټوپې په سر یا د دیر او سواب طرف ته بعضې خلک پټکې رواج نشته نو خیر دی خو چې کوم وطن کې لکه زموږ وطن کې پېښور کې یا افغانستان کې پټکې د عزت جامه ګڼل کېږي نو امام دې د پټکې کې کوي باقي مونځ کېږي بس ټوپې هم کېږي خو ته د ښکلې جامې واغونده په کومو جامو کې چې تا ته ځان عزتمند ښکاري او یو عزتمند مجلس له ورځې نو کم از کم امام دی خو په هغه جامو کې معتدل هم پکار دی ځکه خدای د جامو نه تعبیر په زینت سره کوي په اتمه پاره کې خدای وایي خذوا زینتکم عند کل مسجد د زینت جامې واغوندئ چې مسجد ته ځې نو ښکلې جامې اغوستل پکار دی دې وجې نه مچمار چې کومو جامو کې کبان نیولي یا د تماکو دی چې ډیران زموږ وطن کې ډیرانونه او چې هغه څخه جامو چې ډیران بوی ځي یا نسوار څوک خرڅوي هغه دې په هغه جامو کې مانځله نه راځي لاسونه دې په صابونو وینځي جامې دې بدلې کړي چې ښکلې جامو کې د خدای دربار کې پیش دا جماعت خو د خدای دربار دی او موږ د خدای مخ کې ودرېږو نو عزتمند جامه کې ودرېدل پکار دی داسې خو په سرتوره مونځ کېږي او چې کمیسو باسي نامه پورې پرتوګ اغوستې مونځ کېږي خو ته به داسې ودرېږي خدای ته یو عدالت ته تللی شي عدالت کې خو چې ځې نو د بل نه په ټوپۍ والې په سوال نو د خدای ذات خو ډېر لوی دی که ته نه وینې نو تا خو ویني که نه چاوی حضرت فاطمه څنګه وفات شو د حضور پاک د وفات نه پس هغه بیماره شو نو هغې سلسله کې وفات شو بیا هغې دا وی چې زما جنازه په پټه وکړې د شپې مې دفن کې چې عام خلک زما جنازه م نه ویني نو د شپې دفن کړی نور خو څه خاص خبره نشته وی شیعګان څه وایي ما ته پته نه کړي چې هغې څه وایي فاطمه الزهرا خاتون جنت ده او زمونږ سرداره ده چاوی زلزلې وخت کې بعضې خلک کپړې سانډي دا خو ما نه دي اورېدلي په کتابونو کې زلزله راشي دوی جامې وسانډي هلکه په جامو خو ګناه نه معاف کېږي توبه وباسه خدای ته که سود دې خوړلي سود مه خوره که زنا دې کړې زنا نه توبه وباسه که بل څه دې کړي په جامې وسانډل دا څه شی زه یو کلي ته تلم زموږ چارسده کې علاقه کې یو کلی نو ګونګي आवाज وکړ ما ته
دا د کور خاوند وي ته پیچې دا دی وخت کې دا ښځې څه کوي ما ته پته نه لګي دوی ایرې راوالي نو داسې وسنډي چې دا ګونګې سپېره دي په دې ویز غلو نو دا ډېرې مسلې د دې زړو ښځو وي او پښتانه اکثر 95% رواجونه د زړو ښځو یا د قمقلو شیخانو امامانو د وجې نه بیا علمه لکه دار ته چا وې جامې څنډه جامو څنډلو کې څه دي قورې ورپورې نښتې دي څه خدای ته توبه وباسه زاري وکړه نو دا مسئلې مونږ ته نه دي معلومې چاوی کې یو ماشوم پیدا شي او قدرتی سنتي دوباره سنت کولو ته اجازه نه حاجت نشته خو چې دا د سر د ذکر د نصف نه زیاته حصہ څرګند دی او که د نصف نه زیاته حصہ پټی نه به سنت کې حشفا د سوخه سر چې اکثر حصہ څرګند دی نو به دوباره سنت ته حاجت نشته او که اکثر حصہ پټی نو سنت او که بالکل سنتي خلاص شو قدرتی وی د خدای سره ملاقات وخت کې به خلک داسې لکه قبرونه چې پاسي نه د خدای سره ملاقات به جنت کې او چې ټول لاړ شي ټولو سره به یو ځل باندې ملاقات او دغه به د مشکو ډېرې به په هغې به ناست دي مسلمانان داود علیه السلام ته به خدای پاک وایي داود زبور شریف ووایه نو داود علیہ السلام بے اندازی خوشواده پیغمبر تیر شوی قرآن شریف کی دا پا صفت کی راضی یسبحن ماهو یا جبال اوی بماهو و طیر غرونو او مرغانو سنا وایت سر نو چه آقا با ذکر شروع کو غرونو دغرات شروع شو او مرغان نو داود علیہ السلام امرا خوشواده پیغمبر نیتر ناغا با دغو کی بے بخده پاک تجلیو کی دا بارا طرف ارچوک بیوینی دا سی بیوینی لکه نور چې ټول خلق ویني بغیر غاڼې ګونې نه او سپومې چې خلق ویني بغیر غاڼې ګونې نه هر سړی به خپل ځای ناستي خدای پاک به ویني لکه نور چې سړی بغیر وریځې ویني او سپومې چې بغیر وریځې دا لیدل به خدای د نور په شان نه دی خو لیدل به داسې واضح لکه د نور په لیدو کې ټیل تاجت نشته او د نور په لیدو کې اونچ او نیچ تاجت نشته او نه پکې چاته څوک دی کور کوي هر سړی په خپل ځای ناست او هر سړی ته هر چاته نږدې ښکاري نو خدای پاک به ټول مسلمانان ویني یو ځل او هر یو سره به خبرې کوي په یو ځل به ټولو خلقو سره خبرې کوي او هغه سره به خلق ته څنګه طبیعت دی لکه روزي چې په یو ځل ورکوي او علم یې چې دی وخت کې په یو ځل دی او ټول مخلوقاتو قدرت په یو ځل دی او د ټولو خبرې خدای ریکارډ کوي او اوري دغه شان به هر یو سره جدا خبرې کوي خدای دې زموږ نصیب کړي نو دا یو ځل ملاقات خو به ټول جنتیانو سره بیا به چې درجه به درجه د چا به کال پسې د چا به میاشت په اندازه د یادم کال او میاشت نشته جنت کې خو د کال په اندازه د میاشت په اندازه د هفتې په اندازه او د شواروز په اندازه او کله سبا او مازیګر په اندازه او کله داسې عزت یې چاله ورکړي چې کله غواړي نو خدای به ویني خاص مقربین د دربار الهي چې د خدای دربار کې ډېر نږدې اولیاء کرام او پیغمبران او شهیدان هغې ته به قسم رکاوټ نه چې کنه یو عالم وفات شوی عبدالله بن مبارک دا شاگرد خوب کیوں نہیں وی خدای در سره سو خدای خو راته ټول ګناهونه معاف کړل او ما ته وایي چې کوم وخت ملاقات غواړئ واړه زما او ستا به ملاقات کېږي نو خدای دیدار حق دی او زمونږ په ایمان دی الحمدلله چې خدای ونه وینو نو بیا خوند یې څه پاتې شو او چې خدای دې مخلوقاتو کې دومره ښکلي څیزونه پیدا کړي دي د لمر عمره ښکلي شته د ستورو عمره ښکلي شته نو خدای به څومره ښکلي چې خالق او رازق دی چې د ښکلو پیدا کوونکي دی نو هغه به څومره ښکلي نو د خدای د حسن جمال هغه انسان اندازه او په عقل او فکر نشي معلومولی موسی علیہ السلام خدای ته سوال وکړ خدای تعویلم نهمه پاره کې بیان انا بیارنی انظر الیک خبره اورېدلې دي نه
اے خدای ته خو راته لږ ځان وښیه چې زه ته ووینم. ها لن تراني، ته برداشت نشي کولی، دا دنیا زما د لیدو برداشت نشي کولی. خو بیا محبوب ورته وایي ولکن انظر الى الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني. وی دې غر ته ګوره، زه یو پرده لر کوم د خپل پردون، که دا غر ټینګ شو خو ما به ولیدې. نو خدای وایي فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صاعقا. چې یو پرده لرې که غر دړې وړې شو او موسی علیه السلام به خود را پرېوت. قال سبحانك تبت الیک، خدای زمانه توبه. خدای وایي دا دنیا د لیدو نه ده، لکه دا کائنات برداشت نشي کولی. نو هغه وخت کې به برداشت پیدا شي او دا سترګې به خدای ور پکې طاقت پیدا کړي. او خدای نه مختلف سترګې نه دي پیدا کړي، یو سترګې په اوبو کې کار کوي بل نه کوي، یو سترګې په تیارو کې کار کوي بل نه کوي. زموږ سترګې کار نه کوي، د ځناورو کار کوي. نو هغه وخت کې به خدای سترګې چې موسی علیه السلام غوندې ذات برداشت نشي کولی، نو موت به څنګه و. دغه علاقو ته زه تلم کوی تور طرف ته، نو ما ته هغه د علما وایي هغه تور ته چې مخامخ کوم غرونه دي، د هغې غرونو ګټې بوږه دي اوس د یهودو په قبضه کې دي. نو چې ګټې روانې چې په ګوتې مکې هغه بوږه کېږي. وایي دا د هغه وخت نه بوږه دی چې کوم وخت خدای پاک په کوی تور تجلي کړی و موسی علیه السلام. موسی علیه السلام چې کوم دی څلوېښت ورځې چیله وخت کې ده، هلته هم زه ورغلم، سینټرین ورته انګریزان وایي، یهودیان دي، انګریزان دي، ګرجي جوړې کړي دي او د مسلمانانو جماعتونه هم شته. صحرای سینا کې د دا علاقه، سینا یو لویه صحرا ده او دوه ضلعې ده. چاوی کوم عبادت دی چې په یو وخت کې کېدی شي صرف یو سړی کوي او طواف ورته خالق بیت الله ځای. یو که سړی داسې قسم وخوري چې خدای ستا به داسې عبادت کوم چې هغه عبادت کې ما سره هېڅوک شریک نه، نو داسې چل دی بیت الله شریف ته یې راځي او طواف کوونکي دي بند کړي، نو دی به هغه وخت کې طواف کوي. نو دا داسې عبادت دی چې دی دغه وخت کې کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. نو خان عبادت کې هر څوک شریک دي، جماعتونه مباد دي، روجې. دا خو سوال وشته. وایي د زکات که هم په یو ځل ورکړې او که قسطونه داسې ورکړې، هر څنګه چې تا ته اساني، پابندي پکې نشته. لږ لږ تقسیمې په لږو لږو فقیرانو، یا د وخت نه مخکې ورکړې خو ځان سره لیکه چې ما د مال نه دومره زکات ورکړم. چې کله کال پوره شي هغه ځان سره حساب وکړه، هغه د زکات ته منها کړه. ځکه د ضرورت وختونه راځي، یا مسافر دی، پلار یې مړ دی، یا مریض دی، یا سبل ساجت دی، تا سره بل رقم نشته، د زکات نه ورکړه خو ځان سره ولیکه. بیا چې کله کال پوره شي هغه منها کړه. مخکې هم ورکولی شي او لږ لږ هم ورکولی شي، ضرورت ته ګوره. د قرآن شریف جلد د ګوتې وروړی شي نه، چې کوم جلد ور سره متصلي بیا اودسه ګوتې مه وروړه، یا چې کوم غلاف ور سره متصلي هغې له ګوتې وروړه دی پکې. او که ځوړند دي داسې په ګوتې نه دې ونیوه نو تار نیولی شي داسې اوچت، خو چې کوم جلد ور سره متصلي یا غلاف ور سره متصلي هغې له ګوتې مه وروړه بیا اودسه. چاوی سړی چې په ولاړه مونځ کوي دی به کم کم ځای ته ګوري، چې په ولاړه مونځ کوي نو د سجدې ځای ته ګوره، او چې رکوع ته شي نو قدمونو ته ګوره د خپو ته، او چې په سجده کې شي د پوزې سر ته ګوره، او چې قاعده کې ناست دی نوم ته ګوره. نو دا د تواضع او د عاجزۍ شکلي داسې سر نوم طرف ته، او رکوع کې قدمونو ته. داسې مه کوه چې بعضې خلک رکوع کوي سر یې داسې اوچت کړي، نه، رکوع وخت کې سر به ملا سره هوار ساتې او د قدمونو ته چې ګورې نو سر به دې په خپله هوار راځي، او په ولاړه کې د سجدې ځای ته ګورې. دغه صورتونه شو. جاوید بلال صاحب د سبا بان نه وي نو سبا نه کېده، دا خو ما نه دي اورېدلي په کتابونو کې، دا هم چېرته زړو شیخانو قمق یا د زړو ښځو روایت دی. چاوی مینا شیخ
خارون یادې موږ ورته خارون حلاله ده که حرام ده؟ حلاله ده. کم مارغه چې په پنجه وړل نه کوي هغه حلال ده، او چې کم مارغه په پنجه وړل کوي هغه مردار. طوطي مردار ځکه طوطي په پنجه نیول کوي، کارغه مردار ده، ټپس مردار ده، او خارون بلبلې تورانه دا توتکر کی بند دي ځکه د دې پنجه ده داسې او هغه نیول کوي. نو پنجهدار ذي مخلب من الطير حضور پاک قاعده ویلې ده چې کوم مارغه پنجې لري په پنجې داسې هغه به نه خوري، او کوم ځناور چې داړې لري هغه به نه خوري. نو چې کوم داړې نه لري هغه خوراک کولی شي. درود شریف. هندوستان مسلمانانو ته دعا کوي چې خدای د هندوانو د ظلم نه خلاص کړي، او هندوان خدای په خپل کور کې په مصیبت وکړي. دا د اسلامي حاکمانو کې غیرت او دین جذبه پیدا کړي د خپل شرکت او ټول د کافرانو په مقابله کې یو کړي. خدای یهود او هندوان هغې زموږ خلاف سازشونه کوي مختلف، او خدای هغې په خپل قهر باندې مبتلا کړي. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.